د سوله پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو دا ځلې د لکڼو مکتب بازار څخه ومنئ. د روژې په یو بل مازدیګري دلته راغلي یو تر څو ستاسې لپاره په لکڼو مکتب بازار کې یوه بله خپرونه جوړه کړو او تاسو ته یې وړاندې کړو. د لکڼو د اوسیدونکو د دې ترڅنګ د خپرونو د تعقیبونکو ډېره زیاته غوښتنه وه چې زه باید دلته راشم، دلته د دې سیمې له اوسیدونکو سره، له ځوانانو سره او دغه راز له مشرانو سره یوه خپرونه جوړه کړو. نو نن دلته د روژې په 21مه موږ راغلو او ستاسې لپاره به یوه بله خپرونه دلته چمتو کوو د خیره سره. زه سجاد شاه یم او په کمره کې را سره بریمن صاحب دی. له خیره سره په اولو کې یو ځوان را پیدا شو. سلامونه جوړ په خیر. صحت ښه ده؟ ښه جوړې برابر یې. ته ښه یې؟ خدا شکر تاسو ښه یې؟ څه نومېږې ته؟ نوم مې نصیر وفا دی. او ستا نوم؟ زما نوم رحمت الله وفادار ده د لکڼو یم. دواړه وفا، ته وفا یې دا وفادار شو. لکه ښې مینې نه ډاک یې که نه؟ وفاداره یې که لږ داسې دوکې موکې دې نه شي؟ نه ښه وفادار یم. تو بي لیکلې دو این دې لیکلی ده او تو بیا په دغه ځای کې زیډ لیکلی ده؟ والله دا مې د خوښې انتخاب شوی دی. زیډ او زیډ. او تو؟ دا هم زما د خوښې کوم ځای ته؟ زه دغې لکڼو د ملکانو. لکڼو کې کوم ځای؟ د ببر د ملکانو کلي. هره ورځ درځئ که کله کله؟ هره ورځ راځم. نن یې څه په خاطر وغواړئ؟ روژې 21مه روژه خو تېره شوه. روژه خو تېره شوه والله نن خو نواخ هم راغلم. نن راځم ماسپښین راځم. داسې به وکړو چې د لاره بنده نه شي ماشومانو تاسې لږ دې طرف ته شئ ځوانانو ته هم دې طرف ته شه. ښه او ته په څه شي پسې راغلی؟ والله مونږ خو هر مازدیګر راځو بعد یو ستیری کوو دلته ست چې د کلي ځوانان دي که نه د ټولو راشي دلته بعد د ورځو تر ماښامه پورې دلته وي بس رشت کش جوړ وي او ښه ساعت تېر وي بس مونږ خو د ستیري لپاره راځو. ستیري پوره ساعت تېر شو؟ الحمدلله بیخي ساعت تېر شو. رژمو ته دې چېرته ده؟ رژمو ته مې په خپل کلي نه باندې. او تو؟ زما هم په خپل کلي ده رژمو. څه شی خوند درکوي رژمو ته؟ رژمو ته کې شربات ډېر خوند ورکوي. څه ښې شېبې ولرئ. خدای په وان دوکاندارانو سره به وغږېږو. یعنې مشر بار پیدا کوو ځکه خپرونه پیل شوې ده. د دوکاندار لکه چې ډېر مصروف ده که نه دته به غوسه ورشي. جوړ په خیر. شکر څه وایې؟ څه نه وایم هم که چې ما ته وایې چې درته وایم. ته د کوم ځای یې؟ زه د ډیري. ښه نیازه یې؟ دا ماشوم دې څه کېږي؟ ماشاءالله دا خو ډېر ښایسته ماشوم ده. څنګه دې راوستی؟ والله خو لږ چکر راغلی یو که موږ ستیری وکړو. دلته ګرځې؟ ډیري کې بیروبار نه وي مازدیګر کې؟ ښه وي خو دغه چې په پرتله دا لږ زیات وي. نوم دې څه و؟ نوم مې رفیق الله. او د ماشوم څه نومېږي؟ ماشومه څه نومېږي؟ الماسه چې دې وخوسل؟ بیپسي دې وخوسه؟ ودې خوسه؟ بای بای. لوړو خدای په امان. دا د کندور لږ مصروف ده کنې دې سره مې خبرې کړې مازدیګر کې داسې ناستې ده ته ډېره غوسه ورشي که نه مشره ښه یې؟ صحت ښه ده؟ څه نومېږي؟ محمد امین شاه د غیزې د لکاڼو. سره دو د روژې مازدیګری د لکاڼو کې سره وي؟ ښه تېرېږي؟ ته نن یې څه په خطر راوتلی یې؟ بس چکر ته راوتلی یم. چکر دې والو؟ دغه چاو کې فکر کم یوه نوې اګام جوړه شوې ده که نه دې ته څه مینار یې یاد کو یو چې یاد کو؟ مینار ده. شپې بلېږي هم لکه که نه؟ لکڼو مکتب بازار ته ویل لکڼو مکتب بازار یایي؟ والله خو دا معلومات خو مو ته نه کېږي. نه دې ته کېږي؟ روژې خو ته سیر نه وې کړی؟ نه اول لکه مکتب و یو د کون وروسته دا کسې دې نه مشهور شو. رضا ښه ده یعنې څه په خیر لوړ شئ خدای په امان. نورو کسانو سره هم غږېږو ارام ارام به مخکې ځو او د لکڼو د مکتب بازار یو ښایسته انځور یوه ښایسته ویډیو به له تاسو سره شریکوو. مشره موټرسایکل باندې دې لاره لکه بنده کړې؟ نه لاره خو مې نه ده بنده خو خیر بیا هم دغه چاوک کې ولږ تاویږو را تاویږو نو ښه والله شکر. څه نومېږي ګرانه؟ زاهدالله. زاهدالله چېرې روان یې؟ یاره اوس فلحال ور ورسېدلو نو دغه شېبه دغه شېبه ور ورسېدو. زه پرې مې سار هم سم ګډه نه ده. نه داسې ښکلی معلومېږي نه لکه سلمانۍ نه چروته یکدم دې ونیولم موجې خدای د خیر وان دغسې کې که نه ورته صدفي نصفي بلکل. چېرې روان یې کلي ته؟ نه کلي نه اوس ورکوټ شو موجې د چاوک کې به یوه دوره ووایو نو بیا رېموتې ته که خدای خوښه ولي. بس صحیح ده په خیر لوړ شي چې د لاره بنده نه شي. زه به لږ داسې مخکې لوړ شم. رژمو ته مو سره کې ځوانه سلام. وعلیکم السلام. خیر بخیر یې؟ څه نومېږي ګرانه؟ ولی محمد طوفان. طوفان تو رقم غټ سړی باید دومره غټ تخلص کېږدي که نه؟ سمندر طوفان چپې او د کوچني کوچني باید څه رقم تخلصونه کېږدي؟ کوچني ګیټ اچھا کا اچھا داسې ده. کوم ځای؟
بوبارو بوبار دلته نږدې دی که نه نږدې دي د ریشې سره سره یې ولا الحمدلله اوس پره ښه جوړ ته یو هره ورځ درسې که کله کله دا کله کله سم زه دوکاندار یم د کوزي کې مې دوکان ای چی شو ای پرچون تو ته به ښه معلومات کېږي لکانو کې اچارې چې کله کله سهار ته خېږي که نه چې غوسه وکړي زنګ وکړي ولا خېږي خامخا ځکه چې تنده لوږه بعضې خلک نشي برداشت کولی بس ته خپل احتیاط کوي چې تورې ځان ونه خېږي ځین چې ډېر ورانه نه الحمدلله مو دا رواج اوس نیمه ګنټه پرې پاړ کې وکړو مو ته معلومات وشول مو چې سپورټمن یې دلته هغه شته کلبونه آشته چی شي دي نور دلته خالی پریپایر ده او روان ده انشالله جیم روان ده لکانو مکتب بازار کې یعنی دې کې بازار وو ټولو هغه ته ځواب یې ویل کده لکانو اوسیدونکو لپاره هر چی پیدا کیږي دلته هر چی پیدا کیږي الحمدلله وی چې هغه نشته خوري بازار نه خلاص کړی کنه خلاص بازار نه خود بازار نه خلاص خالی وان ده ځاسي لکه 1000 دکانونه سر روپای در ایمرجنسی هسپتالونه دا نشته څه په خیر لور شي مننه خبره مو شوي ته لګر ما کې سازوانه جوړ په خیر سات خدای موټر خو ته نه وی خطر ده نه موټر مې نه خطر باچوي نوریا موټر مې نه وریا شوی نور کې ساکه ما کې ګارېجا سره روانه ده ولا خاطر گزارا کې د نن خلک داسې کړیو ګنګس کړای څلور لاکو تستان خطرې دي نن اوه دلته چې بیا ریاضي زور اوره د څلور لاکو پر دې صوب زاد ریاضي په مکتب کې نه خو خیدا والا چې دې خاطر فزیکو ریاضي فزیک وزین چې سره ورونه خو خیر سرونه خو اند کې بیا مقصد دی مشر دا مشر سمونه لګي خپل انزور سره لکه فزیک کې پیګو د معلومات خو ریاضي سره اصل فزیک سره غام پیې دی لکه فزیک خو کسه د ځمکه نه رواني دی موږ فزیک باید خګړه وګورو کومینځه کا نوم دې چې دا نوم شریف خان پښتنار دی همدغه سیمه او پښتنیار زه ته چې سره کېدل یو ری بل رضا کې بدل شوی سړی ولا خامخا جګی ټوټي د ټول ژوند خاطرې د اوس کومي وته په غوا کو خصوص وړي ګرمۍ ته بس پیرو خاورو کې کېناستلو ته بدل شوی زانانه زاغه سړی والله چې دا کې کړه دا نه بدل شو کنه نه ته غاره کم ته ماشاءالله خامخا چیرې لوړ نه وې داسې چیرې د سفر زینس کا وکړه یو خبره ته چې ته بلوړ شو نه سه یعنی چیرته چلوړ شو بیا به غیسه بیا ډیر تاګ مې نیمروز ته و باز نیمروز ته لوړم اوسه پر داسې نور ترتیب مې نه کړه د ریشه مازیګاری سره تیریږي دلته په لاکانو مکتب بازار کې خوان د خولای نه یو خولای ولا الحمدلله خو تاسو ته بهتره معلومه چې مکسر اکثریت سیمو کې مقصد د لاکانو مزدګارو زنګړه نوم لري زنګړي خلک د ډېر لر زوینه وي ترسي او مونږ الحمدلله خو مونږ دی پوره د مونږ د کوم دی پوره ډېر دی ویاړ زیاده چې مونږ داسې چاوک لرو یا داسې مکتب یا مقصد داسې یو د قانون لرو یا داسې منظرې لرو چې خلک کم رژموتي ترسي تاسو ته بهتره معلومه چې ډانډو سیمه یوه مشهوره سیمه د دې دپاره رژموتي ته خلک ترسي مونږ ډېر دی ویاړ کو ډېر دی ویاړ زیاده مننه خو صاحب پښتنیار صاحب لږ به زه مخکې لوړ شم که لږ همکاري وکړي د ماشومان د بیروبار نه ډېر نه جوړوي چې واخ خپرونه جوړه کړو بلکل بس ماشومان لږه لار وکړئ مخکې به لاړ شو السلام علیکم جوړ تازه په مزه کمره کې هم راغلی د خیره سره لږ را دې خوا شاڅه نومېږي ځان دې وپېژنه زه خو داسې هم پېژنم زما خو ملګری یې مننه ښه سره الله الله دې وکړي چې ښه وای ورته جوړ وای نوم مې نور محمد درویش دی درویش صاحب څنګه یې شکر د الحمدلله ګل د ټومبلی ولا د ګل بیا ماته ډېر خوند د ګلونو قدر چا زه د بلبل یا د باورازه ته به څه وایې ګل پسې څه شی سب وایم ګل سے یوه ټپه ووایه دغسې بې یوه ټپه دې ته وایم مهرباني ګل سے خو شی نرسي دغسې یوه ټپه به وایم خدای دې وکړي چې د مهرباني لیدونکو خوښه شي وایي چې جانانه زیری مې در باندې جانانه زیری مې در باندې زمونږ کډه ستاسو کلي ته درځي نه ډېره پخوا ټپه ده خو ماته زیری لیده د کلي یو 50 کوڅې دي زه د جانان د دن ته چېرته ودرېږم درویش صاحب مخکې درنه لاړم د خیره سره خوند یې وکړ چې سره مخامخ شو دوستانو خبره داسې ده چې لکڼو مکتب بازار کې مازدیګر کې بیروبار زیات وي خو ما هغه ځایونه انتخاب کړل چې څنګه څوک غږېږي ته څه نومېږې زه حمید الله مشر ستړی ماشه عمر دې وکړه غلال که شکر ته خیر دا لکه چې ته دلته کسون زیات دي والا ډېرو کسونو غوښتنه وه خو خامخا هغه شته دا دی ارزو وي چې سره وایي سره وایي د کوم دي څه شو ده کتابخانه ده کتابتون کتابونه خلک نن سبا وخوالي ډېر وخوالي دی نه اوس ټول وی لوړ دي لمبر ته
کوم کتاب ډېر نن سبا خرڅېږي داسې ازو د مدرسو کتابونه ډېر خرڅېږي د نورو کتابونه ډېر نه داسې خرڅېږي ازو د مطالعه کې کوم یو کتاب د ذهن کې ګرځي یاره د مدرسو کتابونه مکتب کتابونه دا خرڅېږي د نورو نه خرڅېږي هو نوم دې څه و نوم محمد ایوب شاه کاروبار ښه دی ډېر ښکلی روان راځي ده. ترې؟ بیخي ډېر خوشحال یم. یو کتاب یا دوه کتابونه چې ته غواړې زموږ لیدونکي ولولې هغه به کوم کتابونه چې تا لوستي وي او ته غواړې چې دا به ډېر کسان ولولې هغه به کوم یاره دوه مو ته خو کتابونه نبوي سیرت ډېر خوند راکوي نور د هر چا خپل طبیعت ده او بل کتاب بل خو د اسلامي ادب چې د دغه ډېرو یعنی دا باید دواړه ولولې که نه ډېر صحیح کتابونه ها مننه خوشحاله اوسئ عمر مو خدای په امان لاړلې د اوښکو په تقسیم در سره تللی یم لاړلې زه هم په بدن نیم در سره تللی یم ډېر مهم سړی مو دوستانو را پیدا کړو مشره سلامونه سلامونه جوړ په خیر صحت ښه دفتر دې لکه ځان ته جوړ کړی ده والا خو سره کوي غریبي دو خیر. خامخا مزدوري تو چارې صحت دې سره ده. سره خیتا بخادو رضا په خیر تیریږي بخي الله احسان د خړې مدین نه پېژنې چې دا رضا ته ساتو که ته یې تازه کړی څه خبره ده والا زه خو انج ګډیر می ور خاطو دا خو تو تشویق کړم داسې تر ماشاءالله تازه معلومېږي لکه تازه غوړېدلی ګلاب خای دومره ټیر تو وو تو کاروبار سره ده بخي خدا شکر ده اوس کو څومره وخت کېږي زه نه یم روغلېدلی یارا دویام کول دی دالا دویم کول کنا کنه موږ نه دی په بل کولې بنډای आवाज ناس کې د پجامه ګړول د ما بنډایو دیک رزموت کې ها سنس کا بیا هغه وختونه دي هغه وا پر صاحب بنډای د سوي پارک نه کې زه ته بیا سره مخمور شو بیا په خدای خبر بل رضا کې بچیری و یا یې په کمین سره خو زبا لا دي او واکه په د خبرونه ډیره مشهور شو خو زوړ شوایا موټه پونه کې وتاله یم نه نه یا یې په دغه سټیج بیا دا خو په سټیج وی لوړ دا هغه یعنی په سټیج ته ور لوړ دا مهرباني چې ذهن کې درګرځي وای نه چې مې نه دزدا یا یې به نو ملاکه مې زدا وای مله ساده وي دغه څه خبره سازه کوي څه خبره وي ملاکه چې شه دي چې ذهن کې ګرځي بیتونه وي چپی وي او څار رحمان بابا یو څو شیرونه دي ته وای یا چې تاب په مخ کې چې حساب د جمال نشتا زکه ما څخه د صبر مجال نشتا روشنايي مې د چشمان استاد دیدان دی په دې کور کې بل چراغ و مشال نشتا مخمخ کرته وګورې دلبره په کتو کې د ثواب دی وبال نشتا چې مجنون غواندې په مینه کې صدیق شي د لیلا په دروازه دربان نشتا ډیر خو ډیر علي د رحمان بابا بیتونه ساده بیت په منځ کې ماته رايات شول چې په راحت کې خو بهر سړی د یار شي یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي حقیقي مینا هغه د رحمانه چې مزار سره د جوړ مزار دی یار شي واه واه کمین خانه لاړو نو مصر متال شي هر زماته ولاره خوشاله اوسه او وی چې واګم ته واخ برو کیدا 2 منټ کې وځه والا کا ګرمېګا ما نه ګرم شوی بیا دې نه رسو بیا هیڅ کې برسو صحیح شو صحیح شو ډیره مننه بس خیش به ولاره دوستانو کمین خان چې د خوږ ځوان دی دغه سیمه او دلته فکر کومه دا د کبابونو والا لکه چې ډیر مصروف دی کنه کباب دی څنګه یې خې الله خیته څنګه څومره کبابونه خرڅوي ورځ کې والله ورځ دغه یو تاسو خرڅو وو تو ساوا کدی وو تو ساوا بغنه یو تاسو افغانایو خپل پخوي ها زر زکی کواخ نسی نه خدا خو دی جامدو مو خپل کو څه بونه وایسه شاګرد یو تو زکړی دی یعنی ها خو نوم دې شه دا نو مې سکی مولا ده اکی مولا بس خیش به والا رزق کسون دي ته نو سی ویلور دي هغه دي نو پلي نورو کسانو سره خبرې کوو دوستانو دا بیا د لکړو مکتب بازار یو بل برخه ده د غلاره چې دا د لکړو په ساحه کې ډنډ چې دی هغه بیا مشهور ځای دی د تفریح لپاره د سیل لپاره ښکلې ساحې او منظرې لري او دغه لاره بیا سیده ډنډو ته تللې ده دلته یو بله لاره هم ده چې دا بیا کوم ځای ته تللې ده خدا خبر لا دی بخیر درلوده الحمدلله ته خیر څنګه مې ګرانه قدرت الله نه میګم قدرت الله مو ته تو سیمه کې ځوانانو به چې لاکانو تر شنن چې زوینم بیروبار نشته کنه واښ شو لګ نو واخ دا بیروبار وی دمر بیروبار وی د سرو کې لخي موټر هم نشتلای خبر بیروبار وی دا یار چې د خپل دړو شوی دا ډانو دړو شوی دو نن نو واخ دا ټیم کپې کړ دي شل ملټ پوت دي څومره وخت پوت دي یار په کار کوم شل ملټ پوت دي شل ملټ ډیر وخت کسای هو مقصد دا ملټو کې ډیر کور کړه لګي دا غدي نګدې سینې حالت دي مقصد دا ببار دی مت کې د پوره دی بل خلک ټول شوی دي لاکانو مکتب بازار کې مشهور چی شي دي مشهور محمد قدیر پکوړی دي او اعلان دی ته کې تیر کړو اعلان دی لکه چې ته کې تیر کړو اعلان مې ته کې تیر کړو او یو دا جنات بچا دا کړه هغه په خې کبونه
ښه لیدونکو سره به ته چی شریک یې لیدونکو سره به چه به شریک کو ذهن کې دې چی ګرځي ذهن کې به رمضان به چه به وکړو هیڅ شی نشته دې هیڅ شی نشته. بیخي بیخي والا خود صاحب په خیر لوړ شه ملګریا خدای په ایمل سره به دوستانو وغږیږو مل زموږ خوږ ملګری دی او زما د ټیک ټاک ویډیوګانې هم ډېرې ښې ایډیټ کوي هغه ته یې که بل یو دی ایمل زوړ په خیر سر ته په خیر یې رشاد یې سره تېرېږي الحمدلله لکاڼو ته ډېر خلک ګرځي نور زیونه که کام کام والله جمعې پر ورځ خو ډېر وي خو د نور ورځ خلک ډېر وي خو بیا مصروف شوي دي خلک خپلو سیمو کې زونو ته ډېر نه ګرځي که نه ته دلار ته وې که نورو سهو ته هسې زه خو ولاکه چېرته ګرځېدلم توی غوړې ته لوټ شم خو دلا ته وم توی غازې کې وې غازې کې وم ایمله څه به ووایې لیدونکو سره به څه شی شریک یې زموږ خپرونه هم نور په ختمېدو ده والله چیشه اوس نه باید نه دی درته یاد بیتونه مې یاد دي خو ذهن نه وتل وتلی دي بیا به شي بیا به شي بیا به سره مخامخ کېږو خدای په امان دوستانو داسې به وکړو دغه ځای تصویر به هم له تاسو سره شریک کړم ځوانه ما وی زنګ ونه کې نه ویلې خیر موټر دی موټر سره احتیاط کوه راځه چې زه ته داسې لاړ شو راځه آیس کریم خانې لکه چې په ریژا کې په دغه موټیو دا شی نو بدلی شي که نه ښه په خیر یې څه نومېږي محمد زمین ډېر غولی و که نه یو دي ته لکه ته د کون دلته ډېر مشهور ده ډېر څه شی کې دي ډېر والا اوس خو رجاد دا سامان سره خرڅوي غوسه خو نه در چې کله مشتری دي ته وی لوړ وي ته ته څوک روشه خبره دا ویل صاف پر رجاد سودا هم کوه مشتری رجاد راخو ورځې څومره سودا به کېږي والا شکر الحمدلله شپږ زره یعنی راضي یې کاروبار نه الحمدلله بس لاړو درنه خدای په امان مننه خیر اوسئ سره ته ښه یې څه دې که نه رضا سره تېرېږي شکر الله ځوانه ته څنګه یې ښه یې سر ښه ده او هره ورځ ارڅئ که کله کله دلا ته وایي ساعت تېرېږي لکاڼو ته نورو ځونه خلک ګرځي که صرف دغه لکاڼو ځوانو سره ټولېږي نه والا هر ځای نه خلک ګرځي ته به لیدونکو سره چی شریک یې تو ذهن کې چی ګرځي ذهن کې شته نه نشته فعلا بیا به شي د خیره تا سره به څه شی نه وي ما وي ته خفه نه شې ته څه کاروبار لرې متلم یم مخسل ما وی که اچار خرڅوې بل چا دي د دوکاندار دی قدرت الله چیرې دی زه به مخکې لاړ شم ستاسې په اجازه دوستانو وروستی ګډونوال سره هم خبرې کوو سلامونه جوړ په خیر 2 کاله مخکې ما ورته همدغه ځای کې خبرې سره کړې وې که نه بالکل صحت یې ښه ده رژې لکه چې ډېر ښه کړی یې نه الحمدلله ښه ټیټ تر و تازه یې شکر زنده باد مو چې داسې ته وایم چې قدرت الله ځان وکار دوستانو زموږ خوږ ملګری دی شاعر دی بهترین ترنم هم کوي او ډېرې ښې ټپې هم ورته یاد دي خوشبختانه چې لکاڼو مکتب بازار کې مو دیدار ورسره وشو جار د شمرور کړه سیات ولرې ژوند ولرې مننه له تاسو نه چې راغلی دلته د لکاڼو انځور نورو سیمو ته ورښایئ نورو خلکو ته یې ورښایئ مننه او داسې ووایه چې راځه دا به تا به وروستی ګډونوال کو نه پکې ټپې چا وویلې نه پکې بیتونه چا وویل او زموږ خپرونه داسې دا شاعرانه اړخ لږ کم شو هغه سجاد شاه وي چې په مستی او بې مستی نه یم خفه کربابي کشپلی نه یم خفه دا هم شکر دی چې نو درېږي درومې ځې تېرېږي زندګۍ نه یم خفه او ولې ژاړې و د سرو سترګو د جار شم ګوره خاندم لیونی نه یم خفه او غوسه ځکه شوم چې ساه مې شوه تربته بیا یې واخله په خلګۍ نه یم خفه واه چک چک وکئ که نه سټیج باندې درته ولاړ یو داسې ووایه مننه قربان نور خو داسې ما ته هم ذهن تا ته زه معلوم یم نه ټپو ته شه ټپو ته ټپې خو نوره چې یوه به سهار وختي للای به برای وي تر روژه ماتې زیړه ګوله شي مینه په پیشنمي کې مې رایاد شوې تر روژه ماتې پورې وږي ګرځېدم او روژه چې شلو ته رسېږي د لالي سیر مخ به یې زیړ زبېښلی وي نه او روژه خو بیا په وطن راغله خاورو ته تللي خلک بیرته نه راځي نه او ډېر ماینون به غېږې وخلي یوت ته د ګوتو په شمېر ورځې پورته سپینه جوړه تو فرمایش و که نه وړوکه یې د تورو جمو وینه خوند یې وکړو ډېره مننه زموږ برخه در سره ډېره خوندوره شوه ښه وختونه دوستانو لکاڼو مکتب بازار کې زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه هیله ده چې تاسې به خوند ترې اخیستی وي
دلته به بیا هم راځو بیروبار هم نور په کمېدو دی او اذان ته څومره وخت پاتې دی ایمل کم وخت لکه پاتې دی 9 دقیقې لسو دقیقو کې رسېدلی شو بس نو ښې شپې درته غواړو هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ مګر په کمنټونو کې دا له یاده مه وباسئ چې بله خپرونه ستاسې لپاره چیرته جوړه کړو او په کومه ساحه کې ستاسې لپاره د روژې مازدیګر خپرونه مخکې یوسو ما سایزاد شاه بریمن صاحب ته اجازه راکړئ ښه وختونه الله مو مل